د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد بلنه احمد مسعود ته. د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد ویلي نور په افغانستان کې جګړه نه غواړم او د ملي مقاومت له مشر احمد مسعود څخه غوښتنه کوم چې رادې شي خپل هیواد ته تر څو د خبرو له لارې مشکل حل کړو. له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد ویلي 40 کاله جګړه په افغانستان کې دوام وکړو خو اوس په بشپړه توګه سوله راغلې ده. له تاسو څخه غوښتنه کوو چې راشئ خپل هیواد ته. نه یوازې احمد مسعود څخه بلکې ټولو سیاسي مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې په ډاډه ژوند کولی شي خپل هیواد افغانستان ته راستانه شي. خو زیات تمرکز یې او اشاره احمد مسعود ته وه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد احمد مسعود ته په اشاره او ټول سیاسي مشرانو ته ویل چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ. د الله روی وکړئ چې اوس سولیز افغانستان مه ړنګوئ. تاسو ته عفه شوي او راشئ افغانستان ته. په افغانستان کې هم تاسو ته واک به در وسپارل شي. د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد دا بیخي صفه نه ده په ډاګه کړې چې دوی ته به واک وسپاري او که نه، خو اشاره یې کړې ده چې دا مو خپل کور دی او په خپله به یې باید آباده کړو، نه بربادۍ په لور یې باید مونږه بوځو. د احمد مسعود کوم خاص ځواب تر اوسه نه دی ویلی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، ښې چارې.